د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د سره رود ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو قاتلین نیولي. مسؤلین وایي نیول شوي کسان د مقتولینو د کورنۍ نږدې دوستان دي چې غوښتلي له هغوی پاسپورټونه او نور اړین اسناد واخلي څو بهر ته د تلو مخه ونیسي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا ځلې چټکه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري په خپل روسي راپور کې ویلي د اپریل له پیل څخه د اګست تر 21 نیټې په پاکستان کې له 50,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي دي. د سرحدي پولیسو لوی ریاست په ننګرهار، هرات او کندهار کې واویا کسان د بیلابیلو توکو د قاچاق په تور نیولي. وقاف فاروقي امید رادیو ته ویلي چې د ریاست اړوند د تورخم ځمکني بندر، هرات نړیوال هوایي ډګر او کندهار نړیوال هوایي ډګر کې واویا کسان د قیمتي ډبرو، تاریخي آثارو د قاچاق او جعلکارۍ په تړاو نیول شوي. او د پاکستان چین د ګډي سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس ویلي چې سپیک پروژه به د افغانستان لپاره ګټوره تمامه شي. ظفر اقبال زیاته کړې افغانستان نور یو تړلی هیواد نه دی بلکې دغه هیواد د سپیک له لارې د منځنۍ اسیا، سویلي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ په یو تړلي سوداګریز دهلیز بدلیږي.